اول خو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، دا د دې سیمې د هیوادونو لپاره، هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې وو، موږ مستقیم استعمار لاندې نه وو، خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دې نه واخیسته او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې ورپسې په لسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې. نو دغه ورځې لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو دپاره بلکې د سیمې دپاره بیرته یو یادښت دی. دا ورځ د افغانستان دپاره په خاص کر او پښتنو ټولو دپاره او بیا پاکستان دپاره د ډېره خوشحالۍ ورځ ده، یو تاریخي ورځ ده او انشاءالله تعالی دا امید لرو چې هغه خپلواکي چې 100 کاله مخکې او کم 100 کاله مخکې افغان ولس ترسره کړې ده، هغه خپلواکي به نور یو استقلال بیا موزي، نور به پکې مضبوطوالی او پخوالی راځي او انشاءالله تعالی لنډ وخت کې زمونږ دا امید دی او دعا ده او د خپل رب نه هیله او تمه لرو چې افغانستان به یو پرامن خوشحاله او ترقیاته افغانستان وي.